السلام علیکم. کله چې موږ تاسو غواړو زموږ د ښځې میاشتنی عادت وي او موږ ښځه موږ سره کوروالې ته اړ نه وي، خاوند باید څنګه وکړي چې له خپلې ښځې څخه استفاده واخلي. زه تاسو ته اوس وایم، کله چې خاوند وغواړي له ښځې څخه استفاده واخلي، باید هغه داسې وکړي چې په میاشتني حالات کې له خپلې ښځې سره کوروالی ونه کړي، ځکه چې په میاشتني حالات کې ښځې ته ډېر زیان پېښېږي چې کله له خپل خاوند سره د میاشتنۍ په حالات کې کوروالی وکړي یا د حاجت ترې رفع کړي. کوشش وکړئ چې له خپلې ښځې سره په میاشتني عادت کې هېڅکله تاسو کوروالی ونه کړئ، ځکه چې په داسې حالات کې باور وکړئ ښځو ته ډېرې مرضونه پېښېږي، ډېرې ستونزې ورته پېښ کېږي. نو کوشش وکړئ چې له خپلې ښځې سره په میاشتني حالاتو کې هېڅکله هم کوروالی ونه کړئ. او بله دا خبره چې چېرته تاسو وغواړئ ښځه مو میاشتني حالات کې وي، تاسو ورله خپل لیکن کوروالی ورسره کړئ او خپل کار رفع کړئ. باید داسې وکړئ چې له خپلې ښځې سره مینه وکړئ، محبت وکړئ. کله چې ښځې سره تاسو مینه وکړه، محبت وکړه، له هغه نه بعد د ښځې سره له شاخوا نه لږ یې په شا ورته وسولوئ او د هغه د شا د میاشتني په حالت کې هېڅکله هم له خپلې ښځې سره کوروالی مه کوئ. نو په داسې وخت کې سړي ته هم ضرر پېښېږي، ښځو ته هم پېښېږي. نو کوشش وکړئ چې له خپلې ښځې سره په میاشتني حالات کې تاسو کوروالی ونه کړئ. ښه وخت، ښې چارې، د الله په امان.